سلامونه. د ډاکټر نجیب الله د 24م تلین منځغونډه وزنډې د ټاکل شوې وه چې نن د لویې جرګې خیمه کې د پخواني ولسمشر د تلین مراسم ترسره شي چې د جهادي احزابو د اعتراض له امله حکومت یادې غونډې ته اجازه ورنه کړه. ټاکل شوې راتلونکي دوشنبه عبدالله عبدالله اسلام اباد ته لاړ شي. سرچینې وایي چې د ملي روغې جوړې عالي شورا مشر ته د اسلام اباد د صدر اعظم عمران خان له لوري د سفر بلنه ورکړل شوې. د ملي دفاع وزارت وایي قطر کې د بین الافغاني مذاکراتو پیلېدا سره سم تاوتریخوالی زیات شوی او 22 ولایتونو کې جګړه روانه ده چې عاملین یې وسلوال طالبان دي. د ملي روغې جوړې شورا له وسلوالو طالبانو غواړي چې د خبرو اترو پر مهال اوربند وکړي. د یادې شورا چارواکي وایي د جګړې دوام افغانان اندېښمن کړي دي. او د کلیو پراختیا وزارت وایي په ټول هیواد کې د 2 میلیارډ افغانیو په لګښت د بیا رغونې د پروژو تړونونه له یو شمېر خصوصي شرکتونو سره لاسلیک شو. د معلوماتو له مخې د لومړي ځل لپاره کوچیان هم له یادو پروژو برخمن کیږي.